بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي میاشتې 15مه نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ښاروالۍ اداري مراجعین د دې ادارې د کارکوونکو د نیک چلند څخه هرکلی. په هرات کې د چاپیریال نړیواله ورځ د کثافاتو راټولولو د کمپاین له پیل سره لمانځل. او د هرات اطلاعات او کلتور رئیس و زندجان ولسوالۍ ته سفر او د دغه ولسوالۍ له مشرانو سره لیدنه. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. د هرات ښاروالۍ اداري مراجعین د دې ادارې د کارکوونکو د نیک چلند څخه او همدارنګه په چارو کې پر وخت رسیدنې څخه هرکلی کوي. د دوی په خبره د مراجعینو چارې بې له کوم توپیر او خنډه ترسره کیږي. د هرات ښاروالۍ اداري مسؤلان وایي چې د ورځې په لړۍ کې نږدې 900 مراجعین د بېلابېلو چارو په ترسره کولو مراجعه کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. دا د هرات ښاروالۍ د مراجعینو د خدماتو څانګه ده. د ورځې په لړۍ کې سلګونو کسان د بېلابېلو چارو لپاره و دې ادارې ته مراجعه کوي. یو شمېر دغه مراجعین په دغه ادارې کې د دوی چارو ته پر وخت رسیدو څخه هرکلی کوي او وایي چې د دوی چارې بې له کوم خنډه ترسره کیږي. تحویلی صفحه‌ای خانه داشتیم، مراجعه کردیم به ناحیه و ناحیه به شهرولی و حالی هم رسیدیم به بانک. تا به الان الحمدلله با مراجعین برخورد خوبی داشتن. تبعیض نیست، پارتیبازی و این موضوع نیست. الحمدلله ما از کارمندا راضیم، آمدیم، برخورد خوبی دارن، برخورد بسیار نیکی دارن. کار با وقت و زمان پیش میره، مشکل بر نمیخوریم. له بل لوري د هرات ښاروالۍ ادارې د ښاري حکومتوالۍ رئیس وایي چې د ورځې په لړۍ کې نږدې 900 تنه د بېلابېلو چارو لپاره دلته مراجعه کوي او هڅه کیږي چې په ښه وجه و غوښتنو ته رسیدنه وسي. روزانه اگر ما بگویم تقریبا از 600 تا 800 تا 900 نفر به ښاروالي مراجعه میکنه که در بخش‌های مختلف، بعضیا با ارتباط تعرفه، بعضیا با ارتباط جواز و کارهای مختلفی که در اداره ښاروالي داره به مرکز خدمات مراجعینش مراجعه میکنه و از تقریبا از 300 و بالا تا 400 نفر روزانه به خاطر تحویلی تعرفه به مرکز خدمات مراجعین مراجعه میکنه و الحمدلله که در این بخش ما عواید خوبی هم داریم. همدارنګه د ښاروالۍ ادارې د خدماتو څانګې عمومي مدیر د دې ادارې و مراجعینو ته د ښه خدمتونو وړاندې کولو د هڅو ټینګار کوي او وایي چې په دې څانګه کې ډیری وسایل رامنځته شوي دي. در بخش بانک است ما یک دستگاه خریداری کردیم که از او تکت نمبر روزانه توزیع میکنیم. مردم میای به نوبت همون شماره نوبت برین توزیع میشه، به نوبت مینشینه و تعرفه آخر تحویل میده بدون کدام تبعیض قومی، نژادی، لسانی. مردم میای سرسب میشینه، اگر مجاهد باشه، اگر کس کارمند ریاست باشه، هر کس که باشه همون نوبت خور میگیره، به نوبت تعرفه خور تحویل میده. دا ټول په داسې حال کې دی چې اسلامي امارت تل وښاریانو ته د ښه خدمتونو وړاندې کولو پر هڅو ټینګار کړی دی. په هرات کې د چاپیریال نړیواله ورځ د پلاستیک له ککړتیا سره د مبارزې او د ښار په کچه د کثافاتو راټولولو کمپاین په شعار سره ولمانځل سوه. د دې ولایت د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي چې د یوه قراردادي شرکت لخوا د کثافاتو د راټولولو او بیا رغونډولو کمیټې ته دنده سپارلې ده. یو شمېر چاپیریال پوهان او فعالان په دې باور دي چې د چاپیریال ککړتیا په تیره بیا د پلاستیک خړوبېدل د نړۍ پر تودوخې او اقلیم منفي اغیز کوي او خلک باید په دې برخه کې لاسونه سره یو کړي او د چاپیریال د ککړتیا له پدیدې سره مبارزه وکړي. نور حال په چمتو کړي راپور کې.
په ورته وخت کې په هرات کې هم د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځل سوه چې له پلاستیکي ککړتیا سره د مبارزې په شعار سره له ښار څخه د کثافاتو راټولولو کمپاین پیل سو. کمیته که به خاطر زباله و فاضلاب شهری هستند یک شرطنامه، یک طرزالعملی که به سطح با معیارات جهانی باشه جور میکنیم و با یک شرکت قرارداد میکنیم که او را پس به یک کارخانه تبدیل کنه و به یک انرژی به ما تبدیل کنه. از این باید با ما پلاستیک جداگانه به خاطر بازیافت پلاستیک استفاده شوه و آهن استفاده میشه، خاکسترش به کود تبدیل میشه و در عموم باز یک نوع گاز میتان گاز از اینکه تولید میشه جور میشه به دست بیاریم. یعنی جای خوشی هستن مثل که در دیگه دنیا به زباله طلای سیاه میگه، ما به اون نتیجه رسیدیم که از زباله خود از طلای سیاه استفاده بکنیم. حتی اگر یک شهروندی اگر اشتباهاً محیط زیست را آلوده میکنه با او به شکل دوستانه اخلاق مدارانه با او صحبت شده که برادر این محیطی که شما آلوده کردین این محیط متعلق به شما نیست، شما که برخیزین باز یک نفر دیگه اینجا میشینه و او شاید از این وضعیت لذت نبره و خوشحال نباشه. لذا مسئله پرداختن به سالم نگاه داشتن محیط زیست یک مسئله است که مکلفیت عمومی هست، یعنی هم مکلفیت دولت، مکلفیت ملت، مکلفیت رسانه ها، مکلفیت جامعه اکادمیک و علمی و چیزی که مهم است در ارتباط با افغانستان باز یک مسئولیت محوری از با علما و خطبای عزیز است که در نمازهای جمعه به این موضوع به شکل دقیق‌تر بپردازه و از مضرات محیط زیست برای مردم بیشتر به آگاهی برسانه. مردم د دې ولایت د چاپیریال او کلتور مسؤلین وایي چې د لویو کرنیزو ځمکو د ولو پاکولو، د طبي کثافاتو د سوځولو او د لوګیو موټرو د پلټنې چارې یې په لاره اچولې دي. مردم بسیار به سادگی آموزش بدیم که برادر همین چی هست، چقدر فایده داره. همه خونه ها یک تکه پارچه دارن، میتونن یک خلیطه به خود تیار بکنن، میتونن از ظرفای چند بار مصرف استفاده بکنن، میتونن بسیار کارهای بکنن، میتونن پلاستیک نیندازن به خاطر از اینکه اونا بفهمن که زمین زراعتی از این خود از اینا خراب میشه. از تمام از این یعنی زباله ها باید ما به سبکی رهبری کنیم که اینا رو عواید بسازیم با آینده، علی رغمی که اینا رو ما برطرف میکنیم از همه چیز از استفاده بشه، از پلاستیک از استفاده بشه، از تخان از استفاده بشه، از همه چیزی که ما امروز داریم اونا ضایعات نیه، اونا باید به عواید تبدیل بشه. ما اتو بگیریم شهر خود بسازیم، پاکی در پاکی سهم بگیریم، همون نسل های بعدی ما، همون طفل ها از ما اتو یاد میگیره شهر ما را پاک و تمیز میکنه. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د چاپیریال د ککړتیا د زیاتوالي له امله به د تیزابو بارانونو اندازه زیاتې سي، د اوزون طبقه له منځه ولاړه سي او د شنو خونو ګازونه به زیات سي. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس زندجان ولسوالۍ ته سفر وکړ او د دغه ولسوالۍ له مشرانو سره یې وکتل. په دې سفر کې د هرات ښاروالۍ د حکومتوالۍ رئیس جاوید مایار، د اطلاعات او کلتور رئیس هم ملګری و. د زندجان ولسوالۍ قومي مشرانو ټینګار وکړ چې د دې ولسوالۍ ولسونه له حکومت سره په بیلابیلو برخو کې همکارۍ ته چمتو دي او په دې غونډه کې په دې ولسوالۍ کې د بیارغونې او پراختیایي پروژو د پیلېدو غوښتنه هم وکړه. په همدې حال کې د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی وویل اسلامي امارت هڅه کوي چې د هرات په ټولو ولسوالیو کې مساوي او متوازن خدمات وړاندې کړي. مولانا حقانی زیاته کړه چې د ولس د ستونزو او مشکلاتو حل د اسلامي امارت له مهمو دندو څخه دی. د هرات د نفتو او غازو د ادارې چارواکي وایي په هرات کې د تیلو ټول ټانکونه په معیاري ډول جوړ شوي دي. د هرات د نفتو او غازو د ادارې مرستیال مولوي عزت الله خوبیب د اطلاعات او کلتور له رئیس سره په کتنې کې وویل چې په هرات کې څه د پاسه 256 د تیلو ټانکونو شته چې ټول په نړیوال معیار برابر کیږي. مولوي خوبیب وایي چې اوس مهال د ټانکونو د معیاري کولو کار روان دی. هغه وایي دغه ریاست یو پلان لري چې له مخې ټول حکومتي ریاستونه له ټاکلي مرکز څخه تیل او غاز اخلي. په همدې حال کې د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولانا نعیم الحق حقانی د دغه بهیر هرکلی کوي او وایي چې هر هغه بهیر چې د خلکو هوساینه راوړي د دغه ریاست لخوا هرکلی کیږي. ښاغلی حقانی ویلي چې دا بهیر به هیوادوالو ته د تیلو د بیې د ورته والي لامل سي.
د هرات د مخابراتو رئیس د خلکو شکایتونو د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره شریک کړل او د هغو په اواره یې ټینګار وکړ. د هرات د مخابراتو رئیس حافظ خیرالله خیرخوا او د هیواد په لویدیځ حوزه کې د روشن شرکت له استازي سره په کتنه کې د دغه شرکت مسؤل ته د ځینې شکایتونو په اړه معلومات ورکړل او ټینګار یې وکړ چې باید د حل لاره ورته ولټول سي. د مخابراتو رئیس وویل د پیکجو فعالول یو له هغو کارونو څخه و چې خلکو یې په اړه د مخابراتو ریاست ته شکایتونه کړي وو. حافظ خیرخوا دغه راز له خلکو وغوښتل چې د موبایل د پیسو کمیدل، د انټرنیټ د کیفیت او د انټرنیټ د بستو په ګډون د هر ډول ستونزو د لیدو په صورت کې دې د مخابراتو ریاست ته خبر ورکړي او دغه ریاست به یې په اړه څېړنه وکړي. د سرحدونو د ساتنې په موخه د ګړندیو پوځي وسایطو لومړی کاروان د ملي دفاع وزارت څخه د 200 الفاروق الاردو ته ورسید. د ګړندیو پوځي وسایطو یو کاروان چې 4 لنډکروزر سیمورغ، 3 ټیوټا آیلکس او یو بایفور موټر پکې شامل وو د ملي دفاع وزارت څخه د 200 الفاروق الاردو ته ورسېدل. دا اقدامات به د سرحدونو د ساتنې، د قاچاق وړونکو د مخنیوي او د سرحدي اوسیدونکو د ستونزو د هواري په موخه ترسره سي. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات شهر لمر 11 درجه 20 ټیټی 19، غوریان لمر 11 درجه 18 ټیټی 21، کراخ لمر 11 درجه 14 ټیټی 18 او پښتون زرغون لمر 11 درجه 18 ټیټی 14. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات ښاروالۍ اداري مراجعین د دې ادارې د کارکوونکو د نیک چلند څخه هرکلی. په هرات کې د چاپیریال نړیواله ورځ د کثافاتو راټولولو د کمپاین له پیل سره لمانځل. او د هرات اطلاعات او کلتور رئیس و زندجان ولسوالۍ ته سفر او د دغه ولسوالۍ له مشرانو سره لیدنه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس سټیشن ته راسپارم.